زمونږ سیاسي ناکامي چې ده، زه به کله کله یو کلاس روم ته لاړم او هغې ته به مې میخانې یوه پارټي تاسو خوښه کوئ، تاسو ټول به په هغې پارټۍ کوئ، یو پارټي ماله خوښه کوي. ما سره دومره نالج شته چې د عباس به زه ستاسو نه ګټم، خو چې اخر کې وګټم نو څه به کوو؟ نو هغې به یو بل ته کتل چې او څه به کوو؟ ما ورته ویل هېڅ هم موږ نه کوو. زمونږ په ارټ کې هم دکه باس دی، زمونږ په یونیورسټۍ کې هم دکه باس دی، عملاً مونږ صفر یو او صرف د یو بل نه باس کړ چې کم قامونه دا انډلیس باسونه کوي او عمل نه کوي، هغې هم زمونږ په شاني کې دا مونږ څنګه یو. په 2019 کې نو څلورو میاشتو له لړم برطانیې ته هلته د برګزټ الیکشن و چې مونږ یورپ سره پاتې شو که پاتې نه شو. هغه وخت کې به زه په کال کې یو ځل نیم خامخا تلم نو نه په لیبارټرۍ کې چېرته چا باس وکړو چې برګزټ ښه دی او که خراب دی، نه چېرته دوکان کې ما څوک په باس ولیدو، نه چېرته په بینچ باندې څوک ناست ما ولیده چې دوی دا باس کوي چې برګزټ ښه دی او که خراب دی. او چې ووټ یې ورکوو نو ټولو اکثریت برګزټ له ووټ ورکړو چې زمونږ شان بدل دی او مونږه ایسټرن یورپین سره وخت مونږ نشو تېرولی. فیصله یې خپله وکړه که مونږ د دې ټولو باسونو په ځای چې کله دا ووټ ورکوو دغه وخت کې مونږ دا سوچ کړی وی نو زما په خیال مونږ به دومره ټکرې نه وی والي. زمونږ یو ملګری دی هغه راته یو ورځ وی هغه چې کله دا جلا وطن نو انګلینډ ته به پکې هم راغی نو هغه لیبر پارټۍ سره تړلی و نو لیبر له به هغه کمپین کو وی چې کومې کوڅې ته لړ شم وی د هغې کوڅې په اخر کې خپل ووټونه ولیکم او د مخالف ولیکم او چې ریزلټ د الیکشن راشي وی هم اکه ووټونه او د هغې نه یو څو ورځې پس زه خپل پولنګ سټیشن ته لړم نو یو هلک د پنسن نیمه اوچته کړې وه د کټ په خپه ایښې وه ټلیفون کې لګیا و وی په 3 کاڼي باندې را باندې طلاق کوي چې ووټ مې تاله درکړو. وی دغه سړي به دغه سړي له ووټ نه ورکړی، هغه ته طلاق نه دی غوښتي، دی ورته وایي چې په ما به طلاق کوي چې ووټ مې تاله درکړو. یې لکه په دروغه قسمونه سله خورئ، سوګندونه سله خورئ، تر څو پورې د انسانیت تاریخ وګورئ چې کله په یو قوم کې انصاف راغلی دی او میرټ راغلی دی، هغې قوم له خدای پاک شهنشاهی ورکړي. په کوم قوم کې چې بیمانی راغلی ده او د میرټ وایلیشن راغلی دی، هغه یو باچا هغه لطیفه مشهوره ده که نه وي، وزیر ورته وایي چې نن را روان هفته کې باران نه کېږي ښکار له لړ شه. په لار کې یو کولال را روان وي، هغه ورته وایي باچا دا څه کې دغلته خو باران را روان دی واپس شه. هغه ورته وایي نه زما وزیر چې دی هغه ډېر پوه دی چې دې ځنګل ته ورسېد نو هلته باران شروع شه او خټو مټو کې ونښته او ډېر بد حال چې واپس راغی وی هغه کولال راوغواړی دا خپل وزیر یې لرې کړو کولال ته وایي د نن نه پس به ته وزیر یې. هغه ورته وایي دا زما کمال نه دی، وایي چې باران را روان وي زما د دې خر غوږونه شروط شي، وایي دا خو ما هغې ته وکتل نو دا ته مې ووایي وایي بس د نن نه پس به د اخره وزیران کوو. نو موږ سره هم هغه چل شوی دی. کور چې پریوزي دیوالونه یې پریوزي دروازې یې ماتیږي او مالکان یې خانان کېږي، د دې څه مطلب چې کور تباه کېږي، کور غرق کېږي او مالکان یې خانان کېږي، د دې مطلب دا دی چې دوی د خپل کور لوټي. نو چې خپل کور څوک لوټي هغې ترقي نه کوي. دا زه په خپله ډېر خوشحاله یم او ډېر ښکلی ژوند مې دی. تر ننه پورې هر قسم خوړی شم چې ما بیمانی نه ده کړې او هېڅ مسله راته نه ده جوړه شوې. د 80 کالو په عمر کې ریټایر شوم او اوس هم ژوندی یم. مونږ ولې بیمانی کوو؟ ولې یریږو؟ کله د خان نه یریږو، کله د افسر نه یریږو، کله د یو نه، کله د بل نه. زه چې راتلمه ماله ډېرو خلکو دعوتونه پروګرامونه کول نو یو دغه د مشر دی ټي وي کې دغه کې ایډورډ کالج کې پروفیسر و، هغه راته وایي تا کې څه چلو؟ ما ورته ویم ما کې بل هېڅ هم نه و، خو ما د خپل دفتر دروازه نه وه بنده کړې، دروازه به کلاو وه او که پین هم ماله راغلی دی او ما سره به خپل ملګری نه و. زه په خپله تل یم په کیټل کې مې ورله چای پخ کړې ده، پیاله مې ورته ایښې ده، قدر مې کړی دی. او بل دغه چې دی وایس چانسلر راته وویل نن به ما سره ډوډۍ خوري. ما ورته ویم نن راله کلاس 4 پروګرام کړی دی. وایي زه وایس چانسلر یم. ما ورته ویم ما ته کلاس 4 درانه دي. زه ټول عمر د خپل بیګ اوچتولو په خپل عادت یم
ټول عمر مې ریسرچ کړی دی، سامپل به مې را سره بیگ کې، کله به امریکا کې ګرځېدم، کله به برطانیه کې ګرځېدم. ما ته حاجت نشته چې ما سره څوک بیگ وګرځي، خو چې زه ډپارټمنټ ته راغلی یم نو د دې کلاسپور په سر باندې به که پنډ ومو آ بیگ ورځو، ما ته به وې دا بیگ راکړه ماله. او مې ستا چې کله نیت ښه غږ به راته وکړي او چې نیت یې ښه نی غږ به راته نه کوي، ما ته هغه دروند دی. برابري پکار ده، انساني عزت پکار دی. او چې کومو معاشرو ترقۍ کړي دي، مونږه کې اکثر بهر تلي یو، مونږ کتلي دي چېرته هم. لکه زما یو پروفیسر و، پروفیسر هیول ډیویس، هغې کره به چې مونږ لاړو نو ښځې به زما مشرې زوی و، هغه به یې لبه او ډیویس به مونږ له ډوډۍ پخول. یو ورځ ماسخوتن 11 بجې د شپې ډپارټمنټ ته لاړم، سامپل مې څه کې بدله و، چې ومې کتل ټیشو پیپر یو شوړه ورسره وه او فرش یې مږو او لګیا و، دا د ورلډ میګنیټک سوسایټي پریزیډنټ و، دومره لوی سړی و. ما ورته مې داسې کې ما ته وایي چې سریپون یو تایوان سټوډنټ و، هغې اوبه توی کړي دي، وایي ما سره یره ده چې هسې نه څوک راشي او لیدلي نی او سلیپ شي پې او پرېوځي. دکه د هغې خلکو کوالټیز دي او دا کوالټي زمونږ مشرانو کې وو نو هغه درانه وو. زما پلار به زمونږ حجره په خپله جارو کوله، زما نیکه به د خپلو غوانو نه سوټې په خپله راښکلي. په مونږ کې کوم انقلاب راغی چې مونږ دومره لوی خلک شو چې خپل کار په خپله نشو کولی، او په کومو قامونو کې چې دا دغه راشي نو د ساینس خپلې خبرې ته راځم مدنیاتو ته. د ساینس باره کې د خلکو دا خیال دی چې دا چېرته څه جادوګري غوندې ده چې ساینسدان به لیبارټرۍ ته ننوځي او چې واپس راوځي نو F-16 به ورسره بار راوځي، یا به یې واته ایټم بمه جوړ کړي دننه به یې دغه کړي. چې کوم سړی وایي چې لامبوزن نه دی او د اوبو منځ کې ولاړ دی، د هغې مطلب دا دی چې د دغه اوبو کې چېرته ګټه صحیح کړې ده، په هغې ولاړ دی. لاجک او سیکوینس چې کوم دی دا چې نه نو ترقي ناممکنه ده، محنت پکې.